د افغانستان اسلامي امارت امریکا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي امارت او چارواکي د نګواکي سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته د قطر لپاره د اسلامي امارت سفیر سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي امارت له ګواښلو د ډاډه وکړي. سهیل شاهین وایي چې د اسلامي امارت تګلاره د ستونزو پر سوله ییز حل ولاړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسلامي امارت په زندانونو کې د نورو امریکایانو د شتوالي په تړاو د شنبې په ورځ وویل چې ښایي متحده ایالات د اسلامي امارت پر جګپوړو مشرانو ډېر ستر انعام وټاکي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه ولیکل: موږ یوازې اورېدلي چې اسلامي امارت زموږ تر ریپورټ ډېر امریکایان نیولي دي. که دا رښتیا وي موږ باید د دوی پر مشرانو ډېر ستر انعام کېږدو. ښایي تر هغه انعام هم ستر وي چې موږ پر اسامه بن لادن ایښی و. تېره اونۍ د افغانستان اسلامي امارت د بندیانو تبادله کې 2 امریکایان خوشي کړل. په بدل کې د اسلامي امارت یو مهم غړی خان محمد خوشی شو. دا تړون د جو بایدن ادارې په وروستیو کې کړی و، خو لا هم 2 امریکایان جورج ګلیزمن او افغان توکمه محمود حبیبي د اسلامي امارت په بند کې دي. سهیل شاهین وایي چې د اسلامي امارت تګلاره د ستونزو پر سوله ییز حل ولاړه ده. نوموړي روبیو ته خبرداری ورکړ چې د فشار او تیري پر وړاندې د افغان ملت د تیرو لسیزو جهاد یو درس دی چې هر څوک باید زده کړه ترې وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د 2021 کال په اګست کې د امریکا د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته واک ته په افغانستان کې ورسېدل. سهیل شاهین د سولې تړون لپاره په دوحه کې د اسلامي امارت د مرکچي ټیم غړی و چې اوس په دوحه کې د اسلامي امارت نوی سفیر ټاکل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې شاهین وویل چې یو بل بهرنی کاناډایي وګړی ډیوډ لاوري د قطر په منځګړیتوب او مثبتو اړیکو خوشی شوی دی.